اسماعیل یون څخه څنګه ولې طالبانو لاره ورکه کړه او یون طالبانو ته داسې کومې خبرې وکړې چې تر ننه چا طالبانو ته د داسې خبرو کولو جرأت نه لرلو. یون چې په کومه ځمکه ژوندون تلویزیون ته ودانۍ جوړه کړې ده د جمهوریت وخت کې په کرایه له حکومت څخه نیولې وه. یون مطبوعاتو ته هر څه په ښکاره وویل. هغه وویل له تیر یو کال څخه په دې ځمکه کې جنجال روان دی. موږ څه نه ویل چې جنجال به حل شي. مخابراتو وزیر چې کله راغلو او دا شینځای یې وکتلو نو وی ویل زه دلته مدرسه جوړوم یا تیلو ټانک جوړوم. نو هغه بهانې لټولې. کله به یې ویل تاسې نېشنلیان یې او کله به یې څه ویل بیا یې قرارداد راوویستلو او وی ویل چې دې کې فساد شوی دی او اوس یې تازه ماته ویلي دي چې موږ د دې ځای څخه $14,000 کرایه ټاکلې هره میاشت او ته باید د تیرو 14 کلونو پیسې راکړې چې ټولې $2.5 میلیونه کیږي. یون زیاته کړه حال دا چې ما وخت په وخت هر کال حکومت ته کرایه ورکړې ده. وایي ما ورته ویلي دي چې د همدې ځمکې شاوخوا 200 جریبه ځمکه شاړه پرته ده نو ولې هغه په کرایه نه ورکوئ. دوی ټول پلان دا دی چې د دې مرکز ختمولو لپاره کار کوي. یون وویل چې زه حکومت ته اعلان کوم چې کوم کسان پاکستان کې اوسېدلي هلته یې 10 کاله تیر کړي دي او دلته اوس حاکمان دي نو دا خلک دلته ملت ته په تاوان دي. اوس یې هم واټس اپ شمیرې د پاکستان دي. دا باید له حکومت لرې کړلی شي. هغه وایي زه له امیرالمؤمنین څخه هیله کوم چې دا وزیر له دندې لرې کړي او همدا ځای ورته د میاشتې په $14,000 کرایه ورکړي. یون وویل چې دلته یوازې اوسېدل هم قهرماني ده ځکه چې دلته حاکم لخوا هم محکوم یې او هر قسم ګډوډي روانه ده. یون وویل زموږ تلویزیون بررسي کیږي نو اوس دې وزیران رسنیو ته اجازه ورکړي چې د دوی وزارتونه هم وڅارل شي چې دوی 22 میاشتو کې څومره کار کړی څومره یې خپل خپلوان معرفي کړي دي. هغه وویل د کرزي نظام لنډغرانو سقوط کړ د اشرف غني نظام ټامیانو او دروغجنانو سقوط کړ او طالبانو نظام کې غوړه مالان او چاپلوسان دي چې دا نظام به سقوط کوي. دوی داسې فکر کوي چې افغانستان زموږ غنیمت دی او دا ولس زموږ غلامان دي. د یون په چغو باندې خلک ځکه خوشحاله شوي دي چې هغه تیرونی طالبانو څخه ډیره خوشباوري ښکاره کړې وه او هغوی ته یې ویلي وه زه ستاسې حکومت کې امنیت ته 15 نمرې ورکوم. اوس خلک وایي که چیرې طالبانو ژوندون تلویزیون په مدرسه بدل کړ موږ به طالبانو ته 8 نمرې ورکړو.